أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا آیا هغه څوک چې وي مړه فاحییناه پس مونږه ژوند کړو هغه لرا وجعلنا له نورا نو مونږه وګرځو داغه د پاره رڼا يمشي به چې زی پاغي سرا فی الناس په خلقو کې کما مثله فی الظلمات پشان داغ چا دے چپتیارو کیوی لیسا بخارج منها نوی وطن کے داغینا کذالک زینا للکافرین داغ شان خیست شوی دے کافرانو تا ما کانو یعملون غسوچ دی عمل کڑے دے د دې آیتو د مخ کې سره ربط او مناسبت ده چې په انسان کې حیات قلبی دا پس سر راځي نو هغه په دې سره راځي چې مردار او حرام سيزون نه بزان ساتي زکات د حرامو په خوړلو سره زلو هغه ملکیږي ذکا علماوی طعام المیت یمیت القلب د مړی ډوډۍ خوړل په دې سرازله هغه مړ کیږي په زمون خلک په دې نه دی و چې تیار خدر شو نو بیا په ور خطای په دې کې دویم په دې کې اشاره ده چې هر کله مؤمنانو حرامي مردار پرې خو دې نو الله څنګه حیاتی قلبی ورګو مشرکان مردار خورین په دی وجہ په تیرو کې فرات دي توحید طرف ته ناراضي او په دی آیت کې د مؤمن او د کافرو مثال هغه بیان دی چې مؤمن کې دوا صفاتونه دي یو حیات او بلو نور کافر کې دا دواړه نشته ده نو آیا دا دواړه برابرې دي شي بیا علما و مفسرین وي چې د انسان کمال په دوا صفاتونو کې دی یو حیات او دویم نور نو د حیات نخا غدا دا چې انسان د الله تعالی او د آخرت طلبگار شي او د نور نخا غدا دا چې انسان د سنت او تابعدار شي د الله پیغمبر د طریقو او د دې دواړو مثال د گاڑی پشان دی یو ګورا د گاڑی سٹارټ دی دوی مواغی کې د لیټو اغا ضرورت وي لیټونو ضرورت په یو باندې کار اغه نه کیږي دا نه چې یو دیوی او بل دینه یا نو مؤمن د پارم دا دواړه صفاتونه اغا ضروری دي هر چې حیات دی نو په دې سره په دغه شیز کې حرکت هغه پیدا کیږي او په نور سره لار هغه واضح کیږي او په دې دواړو سره انسان مقصد ته رسیږي ګوره گاڑی سٹارټ شي او بیا لایټونه نه لګي نو مقصد ته نه رسیږي او چې گاڑی سٹارټ شي لایټونه بند شي نو بیا به مکار نه کوي
که اوس لیټونه کار کوي او گاړی نه سټارټېږي بیا مقصد ته نه رسېږي. نو د مؤمن د پاره حیات قلبی هم ضروری دی چې داغه د الله طلب او هغه طرف ته رغبت مینا پیدا کېدل دي او نور او د وحی هم دی. کله چې بندا پزله کې د الله سره مینه توجه پیدا شي او بیا د وحی پر انا باندې روان شي نو سیده با جنت ته رسیږي. او من کان میتن آیا غسو کو چې وی مړه میتن مفسرین اے بالکفر و شرک هغه سوچ وی مړه په کفر او شرک سره یعنی مل ده په دغه کفرونو شرکونو سره کوم چې مخکې بیان شو. فاحییناه نمونگه جوانده کلو اغلرا فاحییناه بالایمان نمونگه را جوانده کلو پا ایمان سرا وجعلنا له نورا او مونگا وگردو داغد پار رنا وجعلنا له نورا د نور نه مراد د وحی رڼا ده نور نه مراد د وحی رڼا ده یا او من کان میتا فاحییناه د میتا نه مراد علماوی فی ظلمات الكفر والجهل والمعاصی یعنی د کفر او جهالت د گناهونو پتیارو کې ده. فاحییناه نو منګه ژوند کړو اغلرا احییناه واحییناه بنور الايمان والعلم والطاعه. امام سعدی ویا یعنی مونږه د ایمان او د علم او طاعت پر انا سره ژوند کړو. یمشی به فی الناس زی پاغی سرا په خلقو کې ګرځي را ګرځي ژوند تیروي. په دې کې اشاره ده د خبرې ته چې اصلي ژوند هم دا ده. کما مثله فی الظلمات پشان دا غچا ده چې په تیارو کې وي. کما مثلو فی الظلمات یعنی صفت دا هغه داره چې په تیارو کې پروت دی. نو په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې تیارو کې پروت دی نو نشي ګرځېدی ځکه حیات پکې نشته او رڼا ورسره نشته دواړه پکې نشته. لیس بخارج منها نوی وطن کې داغیلا لیس بخارج منها نوی وطن کې داغیلا. کذالک زینا للکافرین دغه شان خسته شوی د کافرانو ته. کذالک زینا للکافرین زینا للکافرین دغه شان خسته شوی د کافرانو ته ما كانوا يعملون هغه سوچ دوی عمل کړي دي یعملون چې دوی عمل کړي. نو په دې آیت کې الله د مؤمن او د کافر مثال بیان کړي او مقصد دا دی چې مؤمنان د کافرانو نه نفرت وکړي. دا خو زمونږ ناپوهه خلک دي چې راوبلې کېږي یاره بس پلان کې کفار یاره دا ډېر ښه خلک دي
بس یاره دروغ نه وي دوکه نه کوي دا که دا هر څه نه کوي خو بیا هم کافر دی بیا به هم جهنم ته وځي مؤمن کې که دا هر څومره کوتاهي نه دی بیا به هم الله به جنت ته بوځي او من کان میتن ای هغه څوک چې وي مړ فاحیناه نو مونږه ژوندی کو هغه لره وجعلنا له نورا مونږه وګرځو د هغه دپاره رڼا یمشي به فی الناس زی په هغې سره په خلکو کې کما مثلوه فی الظلمات په شان د هغه چا دی چې په تیرو کې وي لیس بخارج منها نه وي وتونکی د هغې نه کذالک دغه شانې زوینا للکافرین ښایسته شوی دی کافرانو ته ما کانو یعملون هغه څه چې دوی عمل کړی دی اللهم قونا فی الرضا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الله